د اوبې ولسوالۍ د ځینو امنیتي ځواکونو خپلوان نن د هرات ولایت مقام مخې ته په یوه اعتراضي لاریون کې د دې ولسوالۍ د ټپي سوي امنیتي ځواکونو درملنې غوښتنه وکړه. لاریون کوونکي وایي چې 2 ورځې کېږي چې د دوی ټپیان بې درملنې په ولسوالۍ کې پاته دي، خو تر اوسه دولت د دوی د انتقال لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. لاریون کوونکي خبرداری ورکوي که چیرې حکومت د عسکرو د ژغورلو لپاره اقدام ونه کړي نو دوی به په خپله اقدام وکړي. له بلې خوا په ولایتي شورا کې د خلکو استازي د اوبې ولسوالۍ امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې حکومت باید د دې وضعیت د کنټرول لپاره جدي اقدامات وکړي. په همدې حال کې د هرات سیمې اداره وایي چې دې ساحې ته د مرستې لپاره امنیتي ځواکونه ستانه سوي او د اوبې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هلې ځلې روانې دي. وکیل احمد اعظمي د نورو جزئیاتو سره. د اوبې ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو لسګونه خپلوان دلته راټول سوي او ادعا کوي چې په دې ولسوالۍ کې 28 تنه امنیتي ځواکونه ټپي دي، خو تر اوسه دولت د دوی د انتقال لپاره هیڅ کوم اقدام نه دی کړی. لاریون کوونکي خبرداری ورکوي که چیرې حکومت د عسکرو د ژغورلو لپاره اقدام ونه کړي نو دوی به په خپل اقدام وکړي. 27 نفر پریش و به ولسوالی اوبه زخمی شده. ما 2 شب روز تمام اراکین دولتی رو گشتیم، یک تیاری پلان نشده که زخمیان ما انتقال بده که 1 ساعت کار داره. زخمیان تو به انتقال نمیدی، زخمیان تو انتقال نمیدی. اینا گوسفنده متقاعد یک گوسفند خوب کار داره. عجب دولت تو که امروز 100 نفر کشته و زخمی شده، تو به قصه از اینا نی. اگه نمیتونی دولت داری دولت ایلا کو برو با پشت کار خوب برو. 27 نفر زخمی به کمپ اردو 2 شب روز بچه‌ها مردم خون میره از اونو. نکرده که اینا یک تیاری رای کنه، 5 تا تیاری رای کنه به زخمی ها مردم بیاره. ما بریم همین زخمی ها خود ما تداوی کنیم. ولی صاحب هم تا 10 بجه خواه قماندان اردو خواه دیشب گفتم تیاره فلان شده میره با کانسل شده. هیچ حالی دار اسلام هم بچه مر بیاره که ما برم بچه کو تداوی کنم. له بلې خوا په ولایتي شورا کې د خلکو استازي د اوبې ولسوالۍ امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي که حکومت د دې وضعیت د کنټرول لپاره جدي اقدام ونه کړي نو د ناامنۍ لمنه به مخ پر شار پراخه سي. باید دولت یک توجهی بکنه در سطح رهبری. تنها هرات مشکل نداره، همه افغانستان مشکل داره. باید در قسمت مدیریت جنگ یک تجدید نظر صورت بگیره. باید یک تغییرات در سطح رهبری جنگ صورت بگیره. در غیر از اون ما شاهد هر روز شاهد اینمی ناامنی‌ها و اینمی سقوط دادن‌ها و اینمی چیزا هستیم. اوبې ولسوالۍ د هرات په 45 کیلومترۍ کې پرته ده او د 2 ورځو مخ په دې خوا د وسلوالو مخالفینو د بریدونو سره مخامخ ده. د سیاسي کارپوهانو په خبره تر هغه مهاله چې د جګړې ښکېلې خواوې سولې ته جدي اراده ونه ښیي او د ګاونډیو هیوادونو استخباراتي شبکې خپل د نیابتي جګړو څخه لاس وانخلي، په افغانستان کې به جګړه دوام وکړي. تا زمانی که افغانستان از گزند بازی‌های پیچیده استخباراتی، ژئوپلیتیک، جنگ‌های نیابتی و رقابت‌های منطقوی مسئول در امان نباشه، روند صلح‌سازی در افغانستان نتیجه نمیده و یکی از جمله عوامل پررنگ بودن خطوط قرمز طرفین هست. د 2 ورځو مخ په دې خوا په اوبې او زندهجان ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده او ویل کېږي چې دواړو لورو ته ډېر مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. په همدې حال کې د هرات سیمه ییزه اداره ټینګار کوي چې د جګړې د درولو لپاره هڅې روانې دي. بسم الله الرحمن الرحیم. ما امیدواری کاذب ایجاد نمی‌کنیم، اما میگیم که در میدان نبرد اوبه الحمدلله بهترین نیروهای دفاعی و امنیتی کشور در اونجا حضور دارند، ضربات خوب وارد کردند. در هر جنگ طبیعتاً مجروحینی به وجود میاد، شهدای. 3 چند نیروهای ما و شهدای ما که از ما 3 نفر بود اونا کشته دادند و 2 چند از او زخمی دادند. آمار و ارقام همه به اختیار ما هم قرار داره. خود طالبا هم در صفحات خود و در اصوات خود معترف هستند. در ولسوالی قریان دیشب قماندان امنی هرات شخصا حضور پیدا کرد. طالبا 11 نفر کشته خودم میگه در دستگاه‌های کشفی خود. ما 16 نفر آمار داریم از کشته‌های از اونا. الحمدلله از نیروهای ما 1 نفر سطحی زخمی است که بر از او رسیدگی شد. دا په داسې حال کې ده چې د هرې ورځې په تېرېدو سره په هېواد کې جګړه شدت مومي او د سولې راتلونکي خبرو لپاره د خلکو هیلې د پخوا په پرتله کمې سوي دي. اوس به ګورو چې حکومت د طالبانو په وړاندې څه اقدام ترسره کوي.